رشید خان ستړی مشي. زما پوښتنه دا ده ستاسو لومړنۍ لوبه چې د آیلند سره وه هغه هم بایلوله، دلیل یې څه وه؟ دلیل یې واقعا ښه لوبه وشوه. از ا بالینګ یونټ مونږ ښه بالینګ ترسره کړه، فیلډینګ ډېر ښه وشولو، خو بدبختانه هغه لوبه راځي چې یو ځای کې سړی هغې ځای کې په پوره ذهن سره لوبه ونه کړي. مونږ بالینګ ښه وکړو، بیټینګ هم ښه وشو، خو بدبختانه مونږ بیټینګ هغسې ونه چلېده لکه څنګه چې په کار و. 211 هدف باید مونږ کړی وی، باید مونږ دا ترسره کړی وی، خو لوبه ده دا پکې راځي ګټل بایلل شته. هغوی بالینګ ښه وشولو، په هغې وخت کې لږ بیټینګ کول مشکل و، خو که مونږ لږ ټایم تېر کړی وی په وکټ باندې نو اسانۍ سره مونږ هدف پوره کولی شو. خو مونږ به ورته ویو چې بدبختانه وه بیټینګ یونټ اینډ انشاءالله کوشش به مو دی چې سبانۍ کومه لوبه ده په هغې کې ښه وځلیږو، کومې غلطیانې چې مونږ په تېره لوبه کې کړي هغه دوباره تکرار نه کړو. انشاءالله منټلی سټرونګ یو. هدف هم دا دی چې ورلډ کپ ته ځو، هغې نه مخکې یو ښه لوبه ترسره کړو په بیټینګ یونټ کې، بالینګ کې، همدغسې فیلډینګ کې، چې ورلډ کپ ته ځو یو ښه مایند سره لاړ شو. او آیلند سره لوبه ده، بدبختانه مونږ خو سیریز ګټلی نه شو، خو کوشش به کوو چې هغوی هم رانه ونه ګټي. د آیلند بلې لوبې ته آمادګي لرئ؟ لکه اوس که وګورې مونږ هغه لوبغاړي نه یو چې مونږ په دې باندې ډېر زیات فکر وکړو چې دغه غلطي مانه وشوه زه په هغې باندې کار وکړم. اوس مونږ یو نړیوال لوبغاړي یو، انټرنیشنل لوبغاړي یو، مونږ ته معلومات کېږي که په هغې باندې مونږ پریکټس هم ونه کړو نو مونږ ته ذهني معلومات کېږي چې ما په دغه ځای کې غلطي وکړه نو زه باید سبا دغه ځای کې نوره غلطي ونه کړم. مونږ اوس هغه انټرنیشنل لوبغاړی هغه چې په خپل ځان باندې کار نه کوي، سبا لاړ شم پریکټس کې زه لوبه ډېره وکړم، هغه سړی نور هم خرابوي. دا لوبه صرف منټلي ده، که ته منټلي ځان سټرونګ وساتې او منټلي ریلیکس وي نو کولی شي چې په هره لوبه کې ښه وځلیږي. نه چې ته لاړ شي ګراونډ ته او لګیا یې 2 ساعته 3 ساعته ته په تمرین وکړي او پریکټس وکړي ځان نور هم ستړی کړي. نه، هر یو لوبغاړي ته دا اندازه شوې ده ما کوم ځای کې غلطي کړې ده زه باید دا غلطي تکرار نه کړم. اول ما ته خپله چې زه خپل بیټینګ وګورم نو ما ته معلومات کېږي چې زه څنګه آوټ شوم، ولې آوټ شوم، دماغ خپله غلطي وه. په هغې کې دا نه راځي چې زه باید اوس ټوله ورځ په هغه یو شاټ باندې زه پریکټس وکړم چې زه په دې باندې آوټ شوی یم، دې باندې باید زه پریکټس وکړم، دا نور هم پوه کړم. نه، هغه یې ما غلطي وه، هغه ما ډېره زیات تعدي وکړه نو زه به سبا کوشش دا وي چې زه تعدي ونه کړم. زه چې لاړ شم زه باید لږ ټایم واخلم، 10 باله 10 باله ووهم، هغې نه وروسته زه خپله لوبه شروع کړم. نو دغسې منټلي لوبه ده. مونږ منټلي به انشاءالله خپل ځان سټرونګ ساتو او کوشش به کوو چې سبا ښه وځلیږي. د پاکستان سره او هم د انګلستان سره ستاسو ورم اپ مچونه دي، د کوم یوه سره ستاسو ته ډېره زیاته تلوسه ده؟ هرې لوبې ته کله چې ته خپل وطن نمایندګي کوې، هر یو انټرنیشنل لوبه یې تا دپاره ډېره مهمه وي. که ته هر چا سره لوبېږې، که آیرلینډ سره یې، که پاکستان سره یې، که انګلستان سره، هغه ټولې په ICC کې ریکارډ کېږي. نه چې آیرلینډ والا نه ریکارډ کېږي، پاکستان ریکارډ کېږي. واقع مینهوال ډېرو ته په انتظار یې د غټو ټیمونو سره چې مونږ لوبېږو، انګلستان شو، پاکستان شو، واقعا غټې لوبې هم دي نو ځکه په هغوی په ټاپ رینکینګ کې دي، نمبر 5 کې، نمبر 2. سو انشاءالله غټې لوبې دي او 9 لوبې دي ورلډ کپ کې هم او 2 د وارم اپ 11 لوبې راځي. نو کوشش به مو هم دی چې ښه لوبه ترسره کړو، څومره مونږ په استعداد دی په هغې باوري اوسو او کوشش وکړو چې څومره مخکې د پلی شو لاړ شو. مجیب موږ ته ویلي چې تاسو پریتزینتا ته پښتو ورښودلې ده، آیا دا رښتیا ده؟ هغه ته هم لږه پښتو ور زده کړې ده، هغې خپله راغله، زه ولاړم ما ته راغله وي زه غواړم چې پښتو یې زده کړم. نو چې ما ته راغله ما ته ویل سهار په خیر، نو ما دا څه وایي هغې لږ پرونانسیشن لږ بل رنګ کول، ما ورته ویل ما دا څه وایي وي، بیا زه پوه شوم دا تاسو د پښتو لفظ ده، مالخخه معناها سهار په خیر ده. نو ویښه او سهار په خیر، بیا یې ویلې وي تھینک یو، زه څنګه ووایم، ما ورته مننه، نو ما ورته ډېره مننه چې وایي ویري تھینک یو، نو به تھینک یو سو مچ داسې به وایي. نو هغې غوښتل چې زه پښتو لږ زده کړم، وایي زما نورې لینګویج سره هم ډېر شوق دی، هر یو ځای ته چې زه لاړ شم کوشش کوم د هغه ځای 3 خبرې زده کړم، د هغې ژبې یو څو خبرې زده کړم. خو دې ویلې پښتو سره مې شوق ډېر زیات دی خو لږه سخته ده، مالدا خو صرف اسانه لفظونه دي چې کله نور لفظونو ته لاړ شي نو بیا خو به خپله هندي تر نه راشي. نو هغې شوق ولو چې پښتو زده کړي، یو څو لفظونه یې زده کړي. ډېر مصروف ژوند لرئ، وطن ته وخت پیدا کوئ؟ افغانستان ته چې کله لوبې خلاصې شي او کله لږ ریسټ میلاو شي نو بیا به ځو. فی الحال خو ورلډ کپ ته هغې نه وروسته لږ کاونټي کرکټ ده
او بیا موږ خپل ای پی ایل دا نو چې کله هم فارغ وخت میلاو شي افغانستان ته به خامخا ځو او کور هم یادېږي خپل فامیل هم یادېږي نو انشاءالله کوشش کوو چې ورلډ کپ نه وروسته 15-20 ورځې وباسو خپل وطن ته لاړ شو کور کې خپل مور مې ډېره یادېږي او وروڼه خویندې او همدغسې ورېرونه مې یادېږي نو انشاءالله کوشش کوم چې ورلډ کپ نه وروسته لږ ټایم وباسم 20 ورځې کور ته لاړ شم ډېره مننه رشید خانه کور مو ودان